که تاسو غواړئ چې خپل ویډیو ته بیک ګراوند چینج کړئ یا خپل ایمیج ته بیک ګراوند چینج کړئ یا په سلو موشن کې ویډیو جوړول غواړئ یا په خپل ویډیو باندې دا قسمه افیکټ راولئ او یا غواړئ چې د خپل یوټیوب چینل وغیره دپاره د ګرین سکرین سبسکرپشن انیمیشن جوړ کړئ او یا په خپله ویډیو باندې داسې ټیکس لیکل غواړئ نو بالکل دا کورس تاسو دپاره دی. السلام علیکم، ډیوا لرننګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. نن د کیپ کټ کورس شروع کوم چې د موبایل د لارې د ویډیو ایډیټینګ یو بهترین او پروفیشنل سافټویر دی. د کیپ کټ زموږ سره دوه ورژن دي، انډراید ورژن کوم چې موږ د موبایل دپاره استعمالو او وینډو ورژن کوم چې موږ د کمپیوټر دپاره استعمالو. نو کوم کورس چې موږ ریکارډ کوو دا موږ د انډراید ورژن ریکارډ کوو، یعنې څنګه کولی شو چې موږ په خپل موبایل باندې یو ویډیو ایډیټ کړو. په تیر شوي کورس کې موږ کاین ماسټر ویلو د کاین ماسټر کورس موږ په یو ویډیو کې ریکارډ کړی و. نو زده کوونکو غوښتنه کوله باید چې د کیپ کټ کوم کورس دی دا په حصو کې تقسیم شي. نو کوشش کوو چې د کیپ کټ کورس په وړوکو لیکچرو کې ریکارډ کړو. کیپ کټ د ویډیو ایډیټینګ یو بهترین سافټویر دی او زیاتره ټیک ټاکران او یوټیوبران د ویډیو ایډیټینګ لپاره د کیپ کټ استعمال کوي. نو د کیپ کټ اپ ډاونلوډ کېدو لپاره موږ پهله موبایل کې پلی سټور ته راشو او دلته کې به ولیکو کیپ کټ. دغه موږ سره د کیپ کټ آیکن دی، ما چونکې آلریډي انسټال کړی دی دلته نه به تاسو دا ډاونلوډ کوئ انسټال به کوئ. اوس چې کله تاسو د کیپ کټ دا آیکن په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا کولاو کوئ نو دا قسمه انټرفیس به موږ مخې ته راشي. خو که تاسو غواړئ چې یو ویډیو ایډیټ کړئ نو دې دپاره به تاسو پیل راشي په نیو پراجیکټ باندې به کلیک کوئ. کله تاسو په نیو پراجیکټ باندې کلیک کوئ نو دلته کې به تاسو ته ستاسو موبایل کې چې کوم ویډیوز دي دا به تاسو دلته مخې ته راشي او دلته کې به تاسو ته فوټوز راشي او دلته کې بره دا د کیپ کټ لایبرري ده، یعنې د کیپ کټ چې کوم ویډیوز دي کوم پکچر دي دا به تاسو دلته راشي مخې ته. او دا تاسو هم دلته نه اخیستی شي ایډیټ کولو لپاره. موږ راځو یو ویډیو ایډیټ کوو، په نیو پراجیکټ باندې به کلیک کړئ او چې نیو پراجیکټ باندې کلیک کړئ او ویډیوز ته راشو. دلته سپوز دا ویډیو موږ ایډیټ کوو، په دې ویډیو باندې تاسې کلیک کړئ او بیا به دلته راشئ لاندې په دې ایډ باندې به کلیک کړئ. چې په ایډ باندې کلیک کړئ نو دا به په کیپ کټ کې تاسو سره کولاو شي. دا موږ سره پریویو وینډو ده او دا زموږ سره ټایم لاین دی په کوم کې چې موږ ایډیټینګ کوو او دا زموږ سره مختلف کمانډ دي. دا کمانډ موږ رالو په دې ټایم لاین باندې دلته اپلای کوو او زموږ ایډیټینګ دلته پریویو وینډو کې په نظر باندې راځي ښکاري. پهله موږ ایډیټ وایو چې ایډیټ څه کار کوي. چې کله موږ په ایډیټ باندې کلیک کوو نو زموږ سره دلته مختلف آپشن مخې ته راشي، سپلټ سپیډ، انیمیشن سټایل، ډیلیټ او داسې بلا شی کمانډ مخې ته راشي موږ ته. نو موږ پهله سپلټ وایو چې سپلټ پراپرټیز څه کار کوي. سپلټ ډېر لپاره استعمالیږي که چېرته ستا په ویډیو کې یو پارټ خوښ نه وي او ته غواړې چې دغه پارټ دې ډیلیټ شي زما د ویډیو نه، نو دې لپاره موږ سپلټ استعمالوو. لکه دې ویډیو کې تاسو وګورئ دلته کې زه را روان یم او دلته په دې کورسۍ باندې کښېنم، دلته نه خپل خبره شروع کوم. نو زه وایم چې یاره دا پارټ دی زما په ویډیو کې را نه شي او زما ویډیو دلته نه شروع شي. نو دې دپاره به زه راشم په سپلټ باندې به کلیک کړم. په سپلټ باندې کلیک کړئ نو دا ویډیو به په دوه حصو کې تقسیم شي، یو دا حصه شوه او بله دا حصه شوه په دوه حصو کې. نو دا پارټ به څه وکړي دا به ډیلیټ کړي، په دې به کلیک کړئ او را به شي لاندې ډیلیټ، نو هغه پارټ ډیلیټ شو. که ته غواړې دغه پارټ کوم ډیلیټ شوی پارټ واپس راول دې لپاره موږ آن به استعمالوو. په دې چې کلیک کړي نو دغه ډیلیټ شوی پارټ به واپس راشي. ته غواړې چې بیا دې ډیلیټ شي نو په دې ویډیو باندې به کلیک کړي دوباره به بیا ډیلیټ شي دغه شان ته. اوس موږ داسې هم کولی شو چې یاره په دې باندې موږ کلیک کړو، دا په ګوته باندې داسې پریس ونیسو او داسې ډریګ کړو داسې راکاږو. نو کوم ځای پورې چې موږ ټایم کول غواړو ډیلیټ کول غواړو د هغه پورې به داسې راکاږو. داسې که داسې زه راکاږم او زه وایم چې یاره دلته نه زما ویډیو شروع شي. چې زما ویډیو دلته نه
شروع شو دې ځای پورې دلته نه دې زما ویډیو سټارټ شي دا چې راغی دا ټریم شي دلته دا زموږ سره سپلیټ پراپرټي ده اوس بل سپیډ کمانډ څه کار کوي د سپیډ کمانډ لپاره موږ یو بله ویډیو راخلو چې زه تاسو ته وښیم چې سپیډ کمانډ څنګه کار کوي سپیډ د ویډیو سپیډ سیوا کوي دغه یو ویډیو زه راغلم په دې به داسې کلیک کړي او بیا به لاندې راشي په دې ایډ باندې اچھا دا پارټ زه ډیلیټ کول غواړم د کوم ځای پورې چې ما لیکل کړي دي په دې باندې پلی هیډ ما ودرو سپلیټ مې کو دا پارټ به زه ډیلیټ کړم او دا زموږ سره ویډیو ده په دې کې دا ګاډی په دې رفتار باندې روان دی زه وایم چې یاره د دې ځای نه دا سپیډ سیوا شي نو را به شم دلته مې سپلیټ کړو کوم ځای پورې سیوا شي دې ځای پورې سیوا شي بیا دې بیا سلو شي دا مې هم سپلیټ کړو او دا میډل پارټ چې کوم دی دا مې حصه په دې باندې زه سپیډ پراپرټي اپلای کوم نو سپیډ کې موږ سره نارمل راځي او کارپ راځي نارمل سپیډ مطلب ته څو چونده سیوا کول غواړي لیټ سپوز دا 5 چونده سیوا کول غواړم یا لږ کم ومه اوس رالم دلته په دې ټیک مارک باندې به کلیک کړي په دې باندې سپیډ پراپرټي اپلای شوه اوس ګوره زموږ ګاډی به دې پورې سلو را رواني چې کوم ځای کې موږ سپیډ پراپرټي اپلای کړل دلته نو دلته به ګاډی تېز شي اوس ګوره دلته تېز شو او چې دا ختم شي بیا سلو شي موږ بیا سلو شو نو دا سپیډ پراپرټي ده بل زموږ سره انیمیشن دی انیمیشن څه کار کوي انیمیشن داسې شي مطلب ته ویډیو څنګه انیمیشن ورکول غواړې مطلب څنګه اپیر چې په سټارټ کې یا څنګه دې ختم شي ان اوټ او کامبو انیمیشن ان انیمیشن دې لپاره چې مطلب ستا ویډیو څنګه شروع شي زه وایم چې یاره زما ویډیو دې داسې شروع شي داسې سټارټ کړی شو دلته نه ته د ډیوریشن هم سیوا کولی کمولی شي نه ګوره چې ویډیو شروع کېږي نو داسې به هینګ شي بس اوټ انیمیشن اوټ باندې کلیک کړئ چې کله ستا ویډیو ختمیږي نو څنګه ختم شي لیټ سپوز زه وایم چې یاره زما ویډیو دې داسې ختم شي د ډیوریشن هم زه لږ سیوا کوم او بیا به دلته راشي په دې ټیک مارک باندې به کلیک کړئ او چې کله زموږ ویډیو ختمیږي دې خوا نو هغه افیکټ به اپلای شي وګوره داسې به ختمیږي دا زموږ سره انیمیشن پراپرټیز دي او کامبو کې داسې چې مطلب ان او اوټ دواړه پکې چې کامبو پراپرټي موږ کله استعمال کوو نو چې کوم افیکټ ولګو په ویډیو باندې نو هغه به ته سټارټ نه د این پورې هغه شانته وي دلته ما کامبو افیکټ لګولی نو نن لیکچر کې موږ سپلیټ سپیډ او انیمیشن وایو او په راتلونکي لیکچر کې موږ سټایل ډیلیټ انهانس او داسې نور کمانډ وایو نو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې د راتلونکو لیکچر او تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي تھینک یو ویری مچ